بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه په ټال کې لرګي خرڅوم و ما ته مخکیني لرګي پراته وه، اوس نور لرګي تر مخکنیو لرګیو ګران راته راغلل. زه هغه مخکني لرګي ورسره خرڅولی سم، په هغه ګران قیمت ورسره ګرانولی سم او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په تاوای هندیه جلد 3 صفحه اول کې چې کتاب البیوع شروع کیږي، د کتاب البیوع اوله صفحه کې چې دغه بیع دې ته ویل کیږي چې رضا د متعاقدینو راشي. دا چې یو شی تا په 15 افغانۍ رانیولی دی، په 20 افغانۍ دی، یو هفته مخکې خرڅاوي، نن یې په 25 افغانۍ خرڅوي، سبا یې په 10 افغانۍ خرڅوي، نور لرګي راله هغه ګران ورکوي، دا ارزانه ورکوي، دواړه په یوه قیمت ورکوي چې ته بائع یې، هغه سړی چې ستا سره رانیسي هغه مشتري دی، ستا او د دوی چې رضایت سره رالی بیع صحیح ده. البته دا کار نشي کولی چې ستا څخه مشتري پوښتنه وکړي چې دا لرګي ستا ته په څو تمام دي، ته ورته ووایه چې په 10 راته تمام دي، زه صرف 2 روپۍ بیعه ګټه ورباندې کوم. مرابحه بیعه په فقه شریفه کې ورته وایي. د مرابحې تر عنوان لاندې دغه مسله کتابو را نقل کړې ده. تا ته خو دا یو رقم لرګي په 10 تمام دي، هغه پخواني لرګي په 8 تمام دي، ته ګډ وډ ورته ووایه چې ما ته په 10 تمام دي، 2 در باندې ګټوم، دا نه دی درته جایز. او که ته هغه ته ووایه چې قطع نظر د دې څخه ما ته چې په هر څو تمام دي، زه په دغه نه ورکوم، ته راضي او که یا؟ په دغسې صورت کې بیا درته جایز دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.